ډونالډ ټرمپ کدوم ګلمرجان ډونالډ ټرمپ څنګه ډاکټر عبدالله ته ماته ورکړله او جو باین بیا خپل امنیتي تدابیر ولې ډیر کړي دي؟ آیا ډونالډ ټرمپ ورباندې برید کوي؟ بلخوا بیا عطا محمد نور د طالبانو پر ضد څه ویلي دي؟ دا دوه مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو باین چې تر دې مهاله د ډونالډ ټرمپ څخه مخکې دی امنیتي تدابیر زیات شوي دي. واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې ویلي ښایي چې د واشنگټن پر وخت د جمعې ورځې تر پایه ښاغلی باین خپله بریا اعلان کړي. په داسې حال کې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند نومان ډونالډ ټرمپ په څو ایالتونو کې د درغلۍ خبره کړې ده او د رایې شمیرنې بهیر د ودرولو غوښتنه یې کړې، خو ځایي محکمو یې دا غوښتنه نه ده منلې. د امریکا څو برخلیک ټاکنو ایالتونو کې لا هم د نومبر 3 ولسمشرۍ ټاکنو د رای شمیرل روان دي او تر اوسه د یو کاندید بریا هم څرګنده نه ده. اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ایالتونو کې د رایو پایلې پر سر قانوني قضیې وړاندې کړي دي، خو دیموکرات سیال یې جو باین ډاډه دی او هیلهمن هم دی چې مهمه ایالتونو کې پوره رای ګټلې دي چې ولسمشرۍ ته به یې ورسوي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د نومبر په 3 نیټه پیل شوي او ښایي رای شمیرنه وخت ونیسي. او د دې ترڅنګ عطا محمد نور د طالبانو پر ضد د وسلوالو مقاومت د پیل ګواښ وکړ. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي د جلا شوي څانګې اجرایه مشر عطا محمد نور طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که جګړه یې پسې وغځوله پر ضد به یې وسلوال مقاومت پیل کړي. که جګړه یې پسې وغځوله پر ضد به یې وسلوال مقاومت پیل کړي. عطا محمد نور دا څرګندونې د مشرانو جرګې د پخواني غړي مصطفی کاظمي د تلین غونډه کې وکړې او زیاته کړې ده چې موږ نشو کولی چې د سولې بهیر د زیانمنېدو له ویرې په کور کینو او طالبان خپلې جګړې ته دوام ورکړي او د حکومت د نیولو هڅې روانې وساتي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا چې ډونالډ ټرمپ یې ولې نه مني په دې اړه خپل نظر کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو هر چیرته چې یا سبا ده او خوشحاله اوسئ.